افغان 19 کلنه ملي لوبډله د اشیا کپ سیالیو په مخه نن متحده عربي اماراتو ته روانه شوه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د کرکټ آسیایي شورا اړوند له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نهم پړاو آسیا جام سیالیو کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د روانې ډسمبر میاشتې په 23مه نیټه په عربي اماراتو کې پیل شي چې د همدې میاشتې تر 21مې نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې 15 هغه د کرکټ نړیوال شورا د پوره غړیتوب لرونکو آسیایي هیوادونو یعنی افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلادیش لوبډلې دي او پاتې درې لوبډلو یعنی کویت، نیپال او متحده عربي امارات د غوراوي پړاو سیالیو څخه یادو ټورنمنټ ته لاره موندلې ده. دغه 8 لوبډلې به په 2 ګروپونو ویشل شوي دي چې په لومړیو ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ هند، پاکستان او د متحده عربي اماراتو لوبډلې شامل دي. په دویم ګروپ کې بیا د سریلانکا، بنگلادیش، نیپال او کویت لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله به خپل ګروپ کې 3 لوبې وکړي او له منځه به یې 2 مخکې لوبډلې نیمه پایلو ته لاره عمومي. د مهالویش له مخې به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د روانې ډسمبر میاشتې په 23مه نیټه د پاکستان د 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ترسره کړي. همدارنګه به د افغان ځوانه لوبډله به خپله دویمه سیالۍ کې د متحده عربي اماراتو په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي چې د ډسمبر میاشتې په 25مه به د کرکټ نړیوالې شورا په لومړي اول لوبغالي کې ترسره شي. د دې وروسته به افغان 19 کلنه د لومړي پړاو په خپله وروستۍ سیالۍ کې له هندۍ ځوانې لوبډلې سره مخ شي چې ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په 22مه نیټه به ترسره شي. د یادونې وړ ده چې له 19 کلنو څخه کم عمره افغان لوبډلې له دې وړاندې په 2 پړاوه تمریناتي کمپونو کې برخه واخیسته چې د لوبغاړو په هر اړخیز تیاریو کې ستر رول لوبولی دی. په پام کې د افغان لوبډله به سبا سهار د متحده عربي اماراتو په لور روانه شي چې هلته به له رسمي سیالیو وړاندې په عربي اماراتو کې څو ورځې تمرینات هم ترسره کړي.